دا واضح ده چې په روژه کې د ژوند کولو سبک بدلیږي. د غذا خوړلو او خوب وختونه هم ورسره تغییر کوي. سردردي، د معدې مشکلات، بېخوبي، بېحالي او د بدن لږ فعالیت هغه موارد دي چې روژه نیونکي ورسره د روژې په میاشت کې مخ کیږي. موږ کولی شو داسې ستونزې درک او حل لارې ورته وګورو. د روژې سرخوږی. د روژې په میاشت کې ډیری اشخاص په سرخوږي اخته کیږي. دا کیدای شي بېلابېل عوامل ولري، لکه لوږه، بېخوبي، د وینې لوړ فشار، سګریټ څکول، د قهوې زیات څښل او په بدن کې د مایعات کمښت. په روژه کې د سردردۍ د مخنیوي لپاره ښه ده د تورو چایو پر ځای شنې چای ډېرې وڅښئ او هڅه وکړئ د ماښامه تر پیشلمي 2 ګیلاسه وڅښئ. همدارنګه د لمر له وړانګو څخه ځان وساتئ. هغوی چې سګریټ څکوي نو دا یې د پرېښودلو ښه میاشت ده، باید پرېږدي. له مایعاتو ډېره استفاده وکړئ او ترڅنګ هغه غذایي مواد وخورئ چې کاربوهایډریټ ولري څو بدن مو انرژي ولري. او له دې سره هڅه وکړئ چې په پیشلمي کې له 10 تر 50 ګرامو غوښه هم وخورئ، نو له سردردۍ به وژغورل شئ. په روژه کې خوب. په روژه کې د نورو مواردو سربیره د خوب مهالویش هم تغییر کوي. خوب که نامنظم سي او بېخوبي رامنځته سي، لږ خوب د بېحالۍ او خستګۍ سبب ګرځي او دا چاره مو د سرخوږي لامل کیږي. د دې ښه حل لاره همدا ده چې د شپې لخوا وختي بیده سئ، څو پیشلمي ته وخت راوپاڅېږئ. همدارنګه له پیشلمي څخه وروسته ژر مه ویده کیږئ. دا چاره مو د بد هضمۍ سبب ګرځي او دا مو د خوب کیفیت بدوي. د پیشلمي وروسته هڅه وکړئ خپل کارونه او مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړئ او په ارامه فکر مو خوب ځای ته ورسئ. روژه او سپورت. ډیری په دې عقیده دي چې د روژې په میاشت کې باید سپورت ونیسي، ځکه دا حالت د لوږې او تندې سبب ګرځي. خو که په روژه کې سپورت ونیسي، دا د چاغوالي او نورو ستونزو سبب ګرځي. هڅه وکړئ لکه د نورو ورځو په شان په روژه کې سخت تمرینات مه ترسره کوئ، خو کولی شئ ډېر په دقت منظم ورزش وکړئ. ارامه منډه، پیاده مزل او د بدن ټولو غړو ته مناسب حرکات ورکول د روژې د میاشتې ښه تمرینات دي. هغوی چې د روژې په میاشت کې سپورت کوي ښه ده چې ډېر مایعات، میوې او سبزیجات وخوري. روژه او د معدې او پښتورګو درد. د معدې درد او د پښتورګو ناروغي یوه بله مسله ده چې د روژې په میاشت کې ورسره روژهداران مخامخ کیږي. نامنظم خوراک او له خوراک څخه وروسته دستي خوب کېدل د معدې د درد باعث ګرځي او همدارنګه په بدن کې د مایعات کمښت د پښتورګو د درد لامل ګرځي. د معدې د درد د مخنیوي لپاره ښه ده په پیشلمي کې مخکې له ډوډۍ خوړلو یوه قاشوغه شات وخورئ او ترڅنګ یې د خامو سبزیجاتو پر ځای پاخه هغه وخورئ ترڅو د معدې له درده خلاص واوسېږئ. د پښتورګو د ستونزو د مخنیوي لپاره ښه ده چې له ماښامه تر پیشلمي د مایعاتو، سبزیجاتو او میوو څخه استفاده وکړئ.